السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د ضمیر خان ضمیر او زما ولایو باندې جګړه وه. چا ویل به زه خبرې کوم، چا زه به کوم، خو حق زما جوړېږي ځکه چې په موبایل باندې لایو ما سټارټ کړله. ملګرو په ډسکرپشن کې تاسو ته ښکاري چې ما څه لیکلي دي. د ضمیر خان ضمیر صاحب کتاب چاپ شو. د خپل طرفه په لایو کې ضمیر خان ضمیر ته د کتاب مبارکي وایم چې ډېر ډېر دې مبارک شه او تاسو ته هم مبارک شه. ضمیر خان ضمیر کتاب مارکیټ ته راغی او سبا به تاسو دا کتاب په هر ځای کې ملاویږي. ډېره مهرباني، مبارکي ټولو خپلو مینوالو ته چې څونه پښتانه دي، څونه ملګري دي، ټولو ته زه مبارکي وایم ځکه چې د دې جوګه زه خدای پاک وګرځولم او دې پښتنو وګرځولم چې دونه مینه یې ماله راکړله چې نن زه د خپل کتاب یو قسم خاوند شوم. نو ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو. لایو د سره به یو مهرباني به کوئ چې لایو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټولو ته پته ولګي چې د ضمیر خان ضمیر کتاب راغی. د کتاب نوم دی چې د ورکو لارو مسافر یاره. نو د ورکو لارو مسافر چې کوم دی نو دغه مسافر هم ځان پېژني، وطنوال هم ځان پېژني. د ورکو لارو مسافر یاره کتاب راغی بالکل مارکیټ ته او انشاءالله چې سبا به هم میلاویږي. داسې ده خبره دا خبره چې دا کتاب په پېښور کې د امیر پرنټر سره چاپ شو. امیریات کوم چې زما ملګری دی، کوم زمونږ ډېر نږدې ملګری دی، دا کتاب هغه چاپ کو. ډېر حقیقت به ووایو چې چاپ چا کو هغه به هم پکې ووایو. امیریات چاپ کو په امیر پرنټر کې. اوس هم په قصهخانۍ کې ناست یو. که کوم اشنا ملګري وي د امیریات پېژندګلو نو هغوی به د شا د کمپیوټر نه امیریات دوکان پېژني چې دا د امیریات دوکان دی. بالکل د امیریات سره ناست یو. اوس هم کتاب هم لا اوچت کړی نه دی. د خیره خو موږ وایو چې دغه ملګرو ته پیغام ورسو، دا خبره ملګرو ته ورسو چې د ضمیر خان ضمیر کتاب چې د کوم نوم و د ورکو لارو مسافره یاره دا چاپ شو، مارکیټ ته راغی. تاسو کولی شئ چې هر ملګری دغه کتاب دا د هر دوکان نه ترلاسه کولی شئ. چې په کوم ځای کې هم دغه کتاب نه وي نو هلته کې د دوکاندارانو سره رابطه کولی شئ. نو په پېښور کې د امیر پرنټر سره رابطه کولی شئ. په 400 کې یو خبره پکې زیاتي وکړم. د کتاب قیمت ته څو؟ د کتاب قیمت 200 روپۍ دی. الان کې داسې خلک دي زما مینوال ما ته پته ده چې نن سبا د ور غریبۍ دی داسې ده بالکل به ورته پرې میلاویږي زما له طرفه. دا به که نه چې او بل دا چې د دې کتاب مخکتنه به هم کوو. په دیر کې به کېږي، د دې مخکتنه په سوات کې به هم کېږي، په 400 کې به هم کېږي. ځای په ځای باندې د هغې نه به هم تاسو خبرېږئ چې د دې کتاب مخکتنه په کوم ځای کې او په کوم تاریخ کې کېږي. د خیره سره او په چاپ باندې چې کومه خرچه وکړله نو هغه زموږ یو ملګری دی چې د هغه نوم دی جمشید ساګر صاحب. جمشید ساګر صاحب په خصوصي مرسته باندې دا کتاب چاپ شو. د هغې ډېره زیاته مننه کوو د زړه د تل نه، د زړه د کومې نه چې هغې د پښتو ادب سره دومره مینه کوي چې د یو بېوسه غوندې انسان د هغه دونه امداد کوي، دونه وس او دونه توفیق چې د هغه کس نه وي او دوی د هغې دپاره کتاب چاپ کوي. نو ډېره د ستاینې خبره ده. امیریات زموږ سره ناست دی، چا چې دا کتاب چاپ کړو، د چا په پرنټر چې دا کتاب چاپ شوی دی نو د هغې هم ډېره زیاته مننه کوو. زموږ سره ناست دی نو غواړو چې هغې هم دغه وخت کې موږ 1200 کسان دا یو ګوري. نو چې امیریات دغه ملګرو ته څه پیغام ورکړي د ضمیر خان ضمیر د کتاب په حواله باندې. امیریات صاحب دغه کتاب په حواله باندې تاسو دغه ملګرو له څه پیغام ورکوئ چې دا کتاب په کوم کوم ځای کې میلاویږي؟ او ډېر مننه ابراهیم تاج صاحب ستاسو ستاسو د ملګرو. دا کتاب مونږ په ډېر تادیه کې چاپ کو. امید ده چې د دوی خو به خوښ شي او چې کوم واده مونږ ملګرو سره کړی و نو ملګرو کتاب د خیره چاپ شو. او دا کتاب به چې کوم دی پېښور، صوابۍ، مردان، 400 او سوات، تیمرګره، بونیر، دیر تقریبا په پېښور کې هر کتابتون کې به تاسو دا کتاب میلاویږي. ډېره مننه. دا و امیریات چې دغه کتاب په حواله باندې تاسو ته څو خبرې وکړلې. ملګرو ته بیا هم یادګیرنه ورکوم چې د ضمیر خان ضمیر کتاب د ورکو لارو مسافره یاره چاپ شو، مارکیټ ته راغی. کولی شي اوس ملګري چې د ضمیر خان ضمیر په شاعرۍ باندې خپله ادبي تنده ماته کړي. او ضمیر خان ضمیر صاحب د خپلو مینوالو د څه پیغام ورکوئ د کتاب په حواله باندې؟ نو بس زه خو درته وایم چې پیله د الله رحم دی
او بیا دغه مینوالو مینه ده چې دې مقام ته راورسېد. ما چې خپل کتاب په لاس کې ونیو نو ما له ژړا راتله خو مې ورته نه ژړل، ځکه مې ورته ونه ژړل چې دې ځي ته او مقام چې خدای پاک انسان ورسوي نو عزت ذلت ورکول د الله کار دی. او علم کې زما سره خلکو مینه کړې ده نو ما هم د خلکو سره مینه کړې، ما له چا نه نفرت نه دی کړی. او دغه کتاب دی راغی او انشاءالله په هر ځای کې به میلاویږي. بیا هم دا پیغام ورکوم چې بهي د چا سره هم پیسې نه، زما کتاب ما ته صرف دا غزي نه کال کوي، زما کتاب به ورته پرې میلاوي. ملګري خبره کوي چې په دوبۍ کې او په سعودي عرب کې به دا کتاب نو چې د دې کتاب نوم دی د ورکو لارو مسافره یاره، چې د مسافر نوم پکې راغلی دی. نو دا کتاب د ټولو نه اول مسافرو ته میلاویږي، دا په سعودي عرب کې هم میلاویږي او د دې نه علاوه په دوبۍ کې په بار ملکونو کې چې کوم ځای هم مسافر پښتانه د ضمیر خان ضمیر مینوال وي دا کتاب به هغوی ته په هغه ځای کې میلاویږي. خو دا د چې لغونته کې وخت به غواړي چې کوم ملګري تلل او په رابطه کې وو دا کتاب به مونږ لیږو او دا باید لږ ټولو ملګرو ته میلاویږي. ټیک شو ضمیر صاحب؟ ټیک شو. ډېره مننه یو ځل بیا د ټولو ملګرو او د ټولو مینوالو چې د ضمیر خان ضمیر کتاب ته دومره انتظار وکړو. دا کتاب تاسو اوس په هر ځای کې ترلاسه کولی شئ. یو ځل بیا د جمشید ساګر صاحب او د ټولو مینوالو زه د تل نه ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ او قدرمن شئ. اسلام به زموږ سره ناست دی په دغه موقع باندې بخښنه غواړو. زموږ سره د مردان نه راغلی دی او ډېر زیات مینهناک او ډېر ادبذوق انسان دی. د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره خپل وخت شریک کړو، زموږ سره راغلل. اسلام بھائی د ضمیر خان ضمیر د کتاب په حواله باندې ملګرو ته څه پیغام ورکوئ چې آیا دا کتاب به لکه په کوم ځای کې میلاویږي او یا وغیره تاسو ته څه معلومات وي؟ ټولو ملګرو ته سلامونه. او اول خو ضمیر خان بھائی ته زه مبارکي وایم چې دوی دا کتاب راغی او ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. او انشاءالله په مردان کې، په بونیر کې، په سوات کې، په پېښور کې او په غونډ پښتونخوا کې به تاسو ته میلاویږي. او زما خو شکر دی دا خو کروڑونه هم په دې کم دي. زما خو دا لومبی کتاب په 2000 روپۍ باندې شو او نور به زه انشاءالله ملګرو ته دا خواست کوم چې که چاته دا پکار وي په مردان ضلع کې، په منګا کې، په مومند او ګندي کې زمونږ په دوکان کې ورته دا میلاویدی شي او د دې قیمت چې کوم دی 200 روپۍ. ډېره مننه اسلام بھائی. ملګرو تاسو واورېدل د اسلام بھائی مینه چې هغې هم په پښتو ادب باندې څومره خپله مینه وښودله. اسلام بھائی وایي چې زه به دا کتاب په 2000 روپۍ باندې د ضمیر خان ضمیر نه اخلم. نو زه هم دغه یوه غوښتنه کوم، دا هم زه غواړم چې اسلام بھائی دا کتاب د ټولو مینوالو د مخې په لایو ویډیو کې واخلي د دغه ملګرو نه، نو دا به ډېره ښه وي. اسلام بھائی انشاءالله دا به زه په لایو ویډیو کې ګرم. او زما له طرفه هم زه هم چونکې د کتاب دا خو ډېرې کمې دي خو بس دا دې په ډېر هغه باندې قبول کړي او ورکړې ضمیر خان دا به ضمیر خان دی لومبی کتاب محمد اسلام تاسو نه واخلئ او کتاب ولا ورکړې ما د طرفه دا کتاب ورډاله ٹھیک تا ډېره مننه. آیات جی وته کانټیکټ تر سره کوي. اسلام بھائی کتاب واغستو او آیات جی رنګونه کوي. نو آیات جی صاحب سره موږ وروسته رابطه کوو، خبره وکړو. ضمیره کتاب درنه زه به څه واخلم یار استاد څه خپله خبره مه کوئ بس سپسوی درنه والی اسې ولا غریب یم اسې بیخي ښه زه به په خپل جیب کې پیسې ګورم. صحیح ده ضمیره؟ دلته لایو ویډیو روانه ده، دلته کې ملګري رنګونه کوي په میسنجر باندې. ډېر په بښنه سره دغه ملګري صرف 2 منټه صبر وکړئ بیا به میلاویږو د ټولو ملګرو سره. خو ما خبره کوله چې زما په جیب کې چې څومره هم پیسې وي هغه به د ضمیر خان ضمیر په کتاب باندې ورکوم. صحیح ده ضمیره؟ دا ستا قسمت دی که زما سره 100 روپۍ وي او که زما سره 100 روپۍ بس هر څومره چې پیسې به ټولې ورکړي نه ولې نه شماره هسې مه شماره 100 150 20 170 او بس نورې د الله فضل دی 170 روپۍ باندې ما هم د ضمیر خان ضمیر نه کتاب واخیستو. ضمیره کتاب راکړه. دا زما له طرفه ډالۍ
بهرحال دغه کتاب ما هم واغستو کولی شي چې ملګري د ضمیر خان ضمیر سره خپله مینه د دغه کتاب په ذریعه باندې ښکاره کړي او کوشش دې وکړي چې دغه کتاب ترلاسه کړي دا کتاب ولولي او بعضې ملګري وایي چې په 2000 باندې زما شو خو بهرحال چې کله تاسو مخامخ راشي بیا به پته لګي مخکتنه به کوو او په مخکتنه کې به په دې کتاب باندې مونږ باقاعده بولي لګوو دا چې څوک په څونه اخیستی شي د هغوی خپله مرجي نه بولي به بیا کوو دا خو اوس دا خو صرف هسې هغه فرضي غوندې مخکتنه وه چې مونږ راغلو ستاسو په مخکې مونږ دا کتاب تاسو ته وښودو تاسو ته مو زیری درکړو نو ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ضمیر خان اخري پیغام ملګرو ته څه ورکوئ اخري پیغام مرګرو ته دغه ورکوم چې که زه نن څه هم یم له دې خپلو اخري پیغام دغه ورکوم چې که څه هم یم زه له دې پښتنو د خپلو مینوالو د مسافرو په سر یم ځکه خدای پاک د کتاب جوړه وګرځولم کېدای شي چې په ما کې دا ځای و د تنقید په نظر باندې د هر سړي وګوري ډېره مننه او ټولو مینوالو تاسو نو ملګري هم چې راغلي یو جهان مننه کوم د الله ماما یو ملګری و چې زما په $100 شو ستاسو مینې ته ډېر احترام لرو ډېر زیاته مننه او چې کله کتاب تاسو په مارکیټ کې ترلاسه کړئ یا یې د ضمیر خان ضمیر د لاس نه په خپله ترلاسه کړئ او دغه پیسې مونږ له راکړئ ټیک ته بس مړه د مینوال دی چې ما خو ورته وویل چې ما د پیسې په نیت نه دی ما د پیسو په نیت نه دی لیکلی زما ټول وروڼه دي چې د چا سره هم پیسې نه زما کتاب به ورته فري میلاویږي حالانکې په دې خبره درته زه ثبوت ورکوم چې دا چاپ کړی هم بل چا دی زما ورته په خپله وس نه کېدو ډېره مهرباني